د اسلامي امارت سرحدونو او قومونو قبایلو چارو وزیر پر افغانستان د بشپړ واک کنټرول اعلان وکړ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر په داسې مهال کې د افغانستان د بشپړ واک خبره کوي چې څه موده مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و. اوس پر افغانستان یوازې یو غورځن واکمن دی. سید عباس عراقچي ویلي و د اسلامي امارت مخکې د افغانستان بېلابېلې سیمې د بېلابېلو ډلو په واک کې وې، خو اوس دغه هېواد د اسلامي امارت په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی. یاد دې وي چې له دې مخکې هم د اسلامي امارت چارواکو ویلي و افغانستان یو خپلواک او آزاد ملي حاکمیت لري او د هېچ چا تر اغېز لاندې نه دی. دوی په داسې مهال کې دغه څرګندونې کوي چې د ملا کبیر او ملا یعقوب په ګډون یو شمېر چارواکو په وار ویلي چې دوی داسې امکانات نه لري ترڅو د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو مخه ونیسي. اخوا د پاکستان په ګډون بیا د سیمې یو شمېر هېوادونو تور لګوي چې اسلامي امارت په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ډلو ته پټنځي ورکړي دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د افغانستان پر ټوله خاوره بشپړ واک لري او د هېواد یوه ډبره هم د بل چا په لاس کې نه ده. نورالله نوري دا څرګندونې د کابل د کودامان سیمې اړوند له توکمیزو او ټبریزو مشرانو سره په یوه لیدنه کې کړي دي. په دې لیدنه کې دغو مشرانو ټینګار سره ویلي چې دوی به هېڅ چاته اجازه ورنه کړي ترڅو د افغانستان امنیت اخلال کړي. په راپور کې د کودامانو د توکمیزو او ټبریزو مشرانو له خولې ډېره شوې چې ترې 20 کاله د وګړو هېڅ هم خوندي نه وو او د واکمنۍ وږې د بل په لاس کې وې. په خبره کې بیا هېڅ کوم هېواد ته اشاره نه ده شوې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.